زموږ یو استاد به تل ښځینه ساعت په لاس کاوه. ټولګیوالو ورپورې خندل، وروسته ټول پوه شول چې هغه ساعت یې د وفات شوې لور نښه ده. ځینې زړونه درد تېروي خو خبرې نه کوي. پوهنتون کې د یوې نجلۍ له سره مصنوعي ویښتان ولوېدل. ټولو ورپورې وخندل او په هغې ریشخند وواهه. کله چې استاد د هغې د ویښتانو په راپورته کولو پسې ټیټ شو، نجلۍ په لوړ غږ وژړل او ویې ویل سرطان مې ټول ویښتان توی کړل. ځینې وخت بېځایه خبرې او خندا دردونه نور هم زیاتوي. ماشوم د مور پر قبر ژړل ویلي مورې پورته شه، په کورنۍ دنده کې راسره مرسته وکړه. ښوونکی مې تل د نورو ټولګیوالو په مخ کې وحي راته وایي چې مور دې ټنبله او بې پروا ده، ځکه ته کورنۍ دنده سمه نه راوړې. ځینې خبرې وژونکې دي. هره خبره خپل ځای لري. خپلو خبرو ته بیخي ډېر متوجه اوسئ.